وایي ته چې د چا نه څنګه تمه او توقع لرې چې هغه دې له تا سره څنګه رویه وکړي، بس ته یو کار وکړه، هغه دا چې ته د هغو سره هغسې رویه وکړه. دا اختیار د تا دی، که ته ښه ورسره کوې مقابل به هم ښه درسره کوي، او که ته بد ورسره کوې مقابل به دې هم بد درسره کوي. د دې دوه مثاله علماو بیان کړي دي. یو مثال دا دی، وایي د اسمان طرف ته چې لوړ د سر نه څه وغورځوې هغه به په تاره شوی کېږي، که ګلان وغورځوې او که کاڼې وغورځوې، که ډبرې وغورځوې. داسې خو به نه کېږي چې ته لوړ ډبرې وغورځوې، خاورې وغورځوې او په سر باندې ګلان راغواړې چې در باندې راشوه شي. اعمالکم اعمالکم، نبي کریم علیه السلام 1400 کاله موږ ته ویلي دی چې ای دوستانو، ای صحابو، ای زما امته، ستاسو اعمال، ستاسو هغه د سر واکدارانو مشران دي. ستا چې په سر باندې بیا څه راورېږي هغه ستا هغه د لاس کړي دي، هغه ستا د بدن کړي دي، ستا د خولې کړي دي. دویم مثال علماو داسې لیکلی دی، وایي تاسو به کتلي غره له چې ورسې یو جګ غار وینه، هغه چې ورنارې کې چې ورته ای نو هغه هم در باندې غږ کې ای، دوباره هغه اواز بېرته تا ته راشي. که ته ورته ووایه چې پاګله، نو هغه د پاګل اواز بېرته تا ته وایي. که ته ورته ووایه ګله، نو هغه د ګل اواز تا ته هم بېرته دغه د غره د خوا اواز راځي چې ګله. علما فرمایي وایي هو به هم دغه شانتې مثال دی، ته چې چا ته په کوم نامه ووایه بس هماغه ته تیار به اوسه. که تا چا ته عزت ورکړي عزت به خلک درکوي، که تا چا ته به بېعزتي وکتل بس نو خو د غره که دې زړه ته نه لوېږي ورسه اوس پکې وربغارې کړه چې تا ته د هغې خوا کوم جواب میلاوېږي.